د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت یو باب هغه د شعب ابي طالب محاصره هم ده. دا څه شی دی او د دې محاصرې باعث څه شی و؟ اصل خبره دا ده کله چې کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو سره مختلف قسم ظلمونه وکړل چې دوی د اسلام نه او د اسلام د تبلیغ او د قرآن کریم د رسولو نه منع شي او دین پرېږدي، دا یو کوشش هم کامیاب نشو د کافرو. هجرت کو صحابه کرامو حبشي ته د نبی اسلام په اجازت، د حبشي بادشاه ته دوی لمس او شیطانت کو هغه مو نه چلیدو او مزید عزت الله صحابه او نبی کریم ته اسلام ته ورکو او روز بروز دین ترقی کولا. نو کافرانو خپل انجام ولید چې را روان وخت کې مونږ نورم خواریږو. نو دې ټولو په شریکه باندې یو مشوره وکړله قریشو چې بنو عبدالمطلب او بنو هاشم نه یو مطالبه کوو چې تاسو د خپل وراره او د خپل بچی مونږ ته حواله کوي، ورنه زمونږ استاسو مړی ژوندی او تعلق ختم. دی رالل قریش او د نبی علیہ السلام کورنۍ ته کېناست، نږدې خاندان ته، نیکونو ته او ترونو ته، او دا مطالبه وړاندې کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته حواله کړه چې مونږ سره څه کوو. دی چې دا خبره کله وړاندې کړه نو بنو عبدالمطلب ونه منله، اوی چې دا څه کوي، دا هیڅ کله نشي کېدی او موږ ته هیڅ کله نه ده منظوره ستاسو دا فیصله. هغې وی ښه نو زموږ او ستاسو بیا تعلق نشي چلیدی. په اتفاق رای سره یو لیکل وکړو چې ستاسو زموږ تعلق ختم، نه به تاسو کې موږ رشتې کوو، نه به تاسو موږ کې کوئ، نه به تاسو باندې موږ څه شی خرڅوو، نه به موږ باندې خرڅوئ. سلام کلام ستړي مشي، راشه درشه خو بند شو، رشتہ دارۍ ورکړې راکړې بند، تجارت بند. او نبی علیہ السلام او د معزز خاندان او د رسول الله مرګري د غر په یو لمن کې محاصره کړه. دا معاهده ولیکله او دا په بیت الله شریف کې ځوړنده کړه چې د ټولو قریشو خاندانونو نور چیرې کورنۍ او څومره کافر دي باشندگان د مکې معظمې د بنو عبدالمطلب بنو هاشم سره به هېڅ لین دین نه کوي، نه به راشه درشه کوي، نه به ورکړه راکړه کوي، نه به لین دین اخیستل خرڅول کوي. تقریبا 3 کاله، بعضی اهل سیرو 2 کاله لیکلی دي، چا تقریبا ټکې ورسره ویلی دي. 3 کاله دا محاصره وه چې چا هم لین دین نه کوو. نبی علیہ السلام او د هغه مبارکو ملګرو دین دپاره څومره قربانۍ او تکلیفونه برداشت کړي. په دغه وخت کې ابو لهب نه سیوا تمام بني هاشم او بنو عبدالمطلب د نبی علیہ السلام سره مرګري او ابو طالب سره و او دی په دې لمن د غره کې محاصره او بند شوي، ټولې لارې بندې وي، د خوراک سکاک سامان ورسره ختم شو، ځکه لین دین نه کېدو، آمد و رفت نه کېدو. نو ډېر لوی تکلیف شو او لږه راله تر دې پورې چې دی د ونو پاڼې خوړل شروع کړه. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی دی، خورد و نوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا تو سخت اضطراب پیش آیا، شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی. دا حالت چې نبی علیہ السلام ولید نو دوباره صحابه کرامو ته حبشي طرف ته د هجرت حکم وکړو. دا دویم هجرت دی چې حبشي طرف ته مسلمانانو کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم سره. دیزل یو لویه قافله تیاره شوه او هجرت یې وکړو. 3 اتیا سړي او 12 زنانه پکې وي.
او بیا دې سره د یمن مسلمانانو ملګری شو چې پای کې سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه او داغه قوم مو دلته نبی علیہ السلام او داغه معزز کورنۍ تقریبا 3 کاله دا ظلمونه او مصیبتونه او تکلیفونه تیر کړ دینه بعد څه کسان را پاسې د کافرانو او دارنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو نه چې دا معاهده مونږ ختمو ماتوي او دا محاصره لري کو د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وشو چې دې کوم معاهده لیکلې ده او بیت الله شریف کې ځوړنده کړې ده هغه وینو خوړلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي شو په وحی کې چې سیوا د الله د نوم نه ټول ټکی وینو خوړلې دي او کاغذ ختم شوی سبحان الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته چې کوم ملګری وسره او نور خلکو ته بیان وکړو بالکل ومقه شانتي وا ټوله معاهده وینو خوړلې وا او صرف د الله پاک نوم بچ شو پاتې شو الغرض دا محاصره بیا ختم شو دا معاهده چې چا لیکلې وا نو دا غنوم منصور بن اکرمو او الله پاک دا غلاس بیا شل کو د رسول الله مبارک دین او سیرت ارزه کی زمون رهنمایي کوي او چې سړی په جیل کې شو ظالم په جیل کې بند کو په قید کې بند کو نو دی وای چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه دلته سره دا شی بی ابي طالب کې محاصره کېدل دا هغه نمونه ده چې یو بے ګناه قیدی مسلمان هغه په دې سنت باندې عمل کوي بلا مجاهدین د دیوبند اکابر اولیاء الله صالحین وقتا فوقتا ظالمانو په قید و بند کې اچول دي امام ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه اکبر بادشاہ د گوالیار په قلا کې بند کړو د دین حق داعیو لوی ولی الله بزرگو او د ظالم بادشاہ مخته د ظالم بادشاہ د سیاست خلاف کار کو او د ظلم سیاست نه منلو دارنګ د دیوبند اکابر شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه میاو زیرگل صاحب او بلا کابر داغه نمخ کی هغه د مالټي په جیل کې او د انډومین په جزیره کې انګريز ظالم قید کړي دي امریکای په کیوبا کې څومره مسلمانان بے ګناه قید کړو څومره نیکانو مجاهدین عالمان او طالبان او صالحان قید کړو دا د رسول الله غسیرت ته چې صالحین ته اولیاء الله ته غیر اختیاري د نبی علیہ السلام تابعداري الله ور کوي او موږ ته نمونه ده چې پیغمبر پاک او داغه ملګرو په دین باندې څومره لوی استقامت کړی دی الله پاک دې موږ تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقی مینا او سنت او شریعت قائم دائم ولري او د بی دینۍ نه مو دې الله حفاظت